أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صحابه کرام هغه مسلمانان دي چې الله پاک دا غي ستاینه کړې ده قرآن پاک کې، او صحابه کرام هغه مسلمانان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي ستاینه کړې دي په حدیثو کې. صحابه کرام هغه کسانو چې د نبی علیہ السلام د دور پاغه تیارو پاغه سختو مشکلاتو کې د نبی علیہ السلام مرګرتیا او د نبی علیہ السلام لا تړی کړو. صحابه کرام هغه ته وی چې هغه نبی علیہ السلام لیدلو پاغه دور کې ملاقاتونه شویو، ایمان راوړیو او هغه ایمان ساتلو، په ایمان باندې بیا د دنیا نه تلیم دي. دغه صحابه کرام چې داغي په ژوندانه داغي په دور کې دا قرآن دنیا ته راغلو، جبريل علیہ السلام براته وحی براتلا. دغه صحابه کرام داغي مسلمانی مثالی مسلمانی وا، داغی معاملات داغی عبادات داغ صحابه کرام و اخلاق داغ صحابه کرام و لین دین داغ صحابه کرام و یوبل سر ورکڑ راکڑ داغی صحابه کرام و تجارت دا ټول مثالیو، او دا زمونږ د پاره یو نمونه دا او یو مثال دی. خو مونږ صرف د صحابه کرامو نمونه ورو، من صرف د صحابه کرام واقعات اورو، من صرف د صحابه کرام سره د مینې دا وګریو. نور د صحابه کرامو هغه شانت معاملات، هغه شانت لین دین، هغه شانت د قرآن مینا، هغه شانت د رسول مینا، هغه شانت د دنیا یو بل سره معاملات دا په مونږه کې نشتا. حالان کې ما او تا ته ماحول جوړ دی، په جوړ ماحول باندې مونږ دنیا ته راغلیو. زما اوستا پلار مسلمانو، زما اوستا مور مسلمانه وا، زما اوستا نیا نیکه مسلمانانو، زمونږ کلی د مسلمانیو، زمونږ وطن چې مونږ پیدا کېدو د مسلمانۍ وطنو، زمونږ په کلی او محله کې جماعتونه مدرسې وي، مسلمانانو مصلی وي، منبر او محراب. او صحابه کرام اغي پاغه دور کې پیدا شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتیا دا یو عظیم جرم ګڼل شو. د نبی علیہ السلام لا تړو هغه سره یو ځای ودرېدو، کېناستو، پاسېدو، په دې باندې ډېره سخته پابندي وه، په دې باندې وال ټکولو، په دې باندې شړلو، په دې باندې داغلو. دا په داسې دور کې صحابه کرام پیدا شویو چې هغه دور انتهایی د مشکلاتو دورو، د سختو دورو، لیکن دا غټولو سختو باوجود اغي د نبی علیہ السلام د مرګرتیانا د ابو جهل غوند د جابر سړی زور او شور یو انچ اخوا دی خوانو کړي، بلکې اغي په ایمان او په اسلام باندې قائم او دائم پاتې شو. دغه ته وی صحابه کرام، دغه ته وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري چې سره د دینا چې د مال او دولت په لحاظ باندې به کمزوري وو،
د مال او دولت په لحاظ باندې به خوارانو مو غریبانانو مو خدا څه خواري او غریبي را دین هم جوړه شوه چې که د یو کور یو نوجوان به ایمان راوړو نو مور پلار به هغه سره خړه کړه، مور پلار به په هغه باندې خپلې جامې خپلې ډوډۍ خپلې پیسې بندې کړي، هغه به دک شانته پرېښوده، نو دا څه مشکل به دین هم جوړو چې د عوامو د خاندان د خلکو د هغې بایکاټ پکې هم به و. بیا دغه وه چې د هغې هغه ظلم لکه د بلال صاحب دا واقعات او حالات چې مونږ اورو چې هغه ته به یې د اوسپنې زغره اچوله، اوسپنه به یې وله د بدن نه تاوله او د عربو په هغه تیزه ګرمۍ کې په هغه انتهایي سور نور کې دا به په شګو باندې سملاو، دا به راکاږو، په یوه او په بله باندې به ظلمونه ورسره کول، لیکن د دې باوجود د هغې ظلمي د ژبې نه بغیر د الله د نوم نه بغیر د احد نه بله ناره نه وته، نه هغه ابو لهب ته او ابو جهل ته رب وي، نه عتبه ته وي، نه عاص بن وایل ته وي، نه بل بدماش او زورور ته وي، بلکې هم دغه ناره به یې وله چې یو الله دی، احد یو الله دی، یو د الله نه بغواړم، یو الله به ما بچ کوي، یو الله باندې د ما ایمان دی. دغه شانته هغه صہیب رضی الله تعالی عنه چې ایمان راوړیو نه هغه باندې به داغونه لګولو، د هغه په وجود باندې به سروټ کې لګولې. دا آسانې خبرې نه دي، په ویلو باندې دا ډېر آسان دي چې بس سړی یې واوري او انجای کړي چې سروټ کوه او داغل د وجودو، لیکن چې کله په وجود پورې سروټ کو نیوي شي په حقیقت کې ونیوي شي او د هغې هغه وجودونه که د بلال صاحب باډي وه که د صہیب رضی الله تعالی عنه بدن دی، تر مرګه پورې دغه چاپونه دغه نشانونه دغه داغونه دا د هغې په جسم باندې و د دنیا نه لاړو. داسې ظلمونه که هغه سمیه وه رضی الله تعالی عنها زنانه ده، د مال او دولت په لحاظ باندې ټیک ته کمزورې ده، خواره ده، غریبه ده، ایمان راوړی دی، خاوند یې هم ایمان راوړی دی. یاسر رضی الله تعالی عنه زوی مسلمان دی، عمار رضی الله تعالی عنه هغې باندې چې کم ظلمونه کم وال او ټکول کم بربریت کېده، لیکن دا که د دې زمانې غریب شي، د دې زمانې یو سړی شي او ایله پې څوک دبو کی، نو بیا د هغه ایمان او د هغه اسلام د خلکو ته ښه معلوم دی. لیکن هغه زنانه هغه سمیه رضی الله تعالی عنها هغه په بې دردۍ باندې مړه کړه، ویې وجله په نیزو باندې، په توره باندې، په چړو باندې، او د هغې د خولې نه د ایمان او د اسلام هغه ټکې وینستی شو. سره د دې نه چې زنانه وه دې ته وایي صحابه کرام، دې ته ګوره چې کله انسانان دا د سړیتوب د چوکټ نه باري، دا د پښتونولۍ د چوکټ نه باري، دا د اسلام د چوکټ نه باري، نو په هغې کې بیا دایي چې که زنانې مړې کړې، که ماشومان یې مړه کړو، که چېرته کې بوډاګانې مړه کړو، که چېرته کې مثال دینی خلک د عبادتګاهونو خلک یې مړه کړو، لکه په دې زمانه کې اوس دا پته نه لګي په دې بمبارو کې جهازونه به راځي او بمبارۍ به کوي. خلک وایي دا د انساني حقوقو دور دی، دا د انساني حقوقو پامالي ده. زه وایم افسوس خبره دا ده چې د مسلمان انساني حقوق شته او که نشته. د مؤمن د الله د نوم او د الله د نوم اغستونکي د کلمه گو چرته دا انسان دی او که نه دی، دا په کومې بې دردۍ سره چې نن سبا جنګونه دي چې په هغې کې واړه ماشومان د کال مړه کېږي، د 2 کالو د 6 میاشتو، په هغې کې زنانه، په هغې کې سکولونه، په هغې کې کالجونه، په هغې باندې بمبارۍ کېږي. دا خلک وایي دا د تهذیب دور دی، دا د ثقافت دور دی، دا د انسانیت دور دی. وی ورپسې دي شي داسې دور. مونږ ته خو نبي صلی الله علیه وسلم دا اسوه حسنه پرېښودې ده، دا هدایات پرېښودې دي چې د دشمن په تور سر باندې به ګزار نه کوې،
د دشمن په ماشومانو باندې به گزار نه کې، د دشمن په مذهبي خلکو باندې، د دشمن په بوډاګانو باندې پاغي باندې به گزار نه کې. که دشمن چرته په غلطه خطای سره ستاسو سرحدې ته، ستاسو کلی ته او ستاسو وطن ته راوړېدلی دی او دشمن دی هغه چې هغه د تورې دشمن دی، د ګولۍ دشمن دی، خو تا نه پناه غواړي، نو موږ ته قرآن دا ویلي چې وان احد من المشرکین استجارک فاجره. که یو تن د مشرکانو نه راغلی دی ستاسو پولې ته، ستاسو وطن ته او امن غواړي ستاسو نه، نو امن ولا ورکې، امن ولا ورکې، گزار به پې نه کوئ، ډوډۍ ولا ورکې، اوبه ولا ورکې، پناه ولا ورکې، سورې ولا ورکې، بستره ولا ورکې، ځای ولا ورکې، حتی یسمع کلام الله. دی به د مسلمانانو په وطن کې د الله کلام ووري. د الله کلام قرآن پاک دی. مطلب داره چې د مسلمانانو په وطن کې به قرآن بیانېږي، د مسلمانانو په ملک کې به قرآن بیانېږي. وطن د مسلمان بدای چې پاغه کې با په جماعتونو کې د الله د کتاب درس او تدریس کیږي، داغه आवाज برادي د مدرسې نه، داغه आवाज برادي د جماعت نه، داغه قرآن आवाज برازي، نو دا سړی به ووري کنه، دا مشرک به ووري. خو ورپسې وی ثم ابلغه مأمنا، بیا د خپل وطن ته په امن باندې رسول پکار دی، دله به امن ورکه. زمونږ دین خو مونږ ته دا وی چې زنانه ولا امن، بوډاګانو له امن، ماشومانو له امن. او نن دا دور دی چې پاغې کې دا نشته، که ماشومان پکې لاړو او که مشران پکې لاړو. او دا هغه دور کې چې کله د اسلام نه لومړنی دور دی، د اسلام ابتدایي دور دی، د ابو جهل دی او د ابو لهب دی دور دی. نو هغه زنانه یې ایساره کړې ده، ترس پکې نه و، رحم پکې نه و. او هغه زنانه هغه په بې دردۍ سره سمیه رضی الله تعالی عنها دا ووجله، خو د ایمان نه ونړېده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګرتیا نه توبهګاره نشوه، د دین نه توبهګاره نشوه، د قرآن و سنت نه اوس په هم خلک مثال خلق په کله څوک د پیر نه وي نه توبهګار کېږم، کله څوک وي زه تنظیم نه توبهګار کېږم، کله څوک د اوسنۍ زمانې پلان کې لیډر دی د هغه نه توبهګار کېږم، د پلان کې لیډر نه ووړه نوی هغه نه وړم، نوی خوړونو کې وله غوپې ورکولې، ډنډونو کې وله غوپې ورکولې، وی څاروي وله وجل. وایي دا هسې چې دی نو ځان ستړی کولی، هندو ستړی خدای ناراض. خو حقیقت کې دا قربانی پکار د دې دپاره ده چې د الله دپاره، دا قربانی د رسول الله د مرګرتیا دپاره، دا قربانی د کلمت الحق د اوچتوالي دپاره، د دین دپاره، دا به الهغې پایداري او دا به الهغې شانداري او دا به الهغې مزیداري چې دا د الله دپاره قربانی. دا نه چې د پلان کې لیډر سره خلک قربانۍ تیری که نه په پاټو کې، دې پاټۍ کې مونږ باندې حملې وشوې، دې پاټۍ کې مونږ باندې جیلونه رالو، دې پاټۍ کې مونږ باندې دا کار راغی هغه کار راغی. نه نه، د الله دپاره تکلیفونه تیر کا، د الله دپاره کړاوونه تیر کا، د آخرت دپاره په دې نیت باندې چې رب زمانه رضا شي. هغه سمیه رضی الله تعالی عنها چې وجله د هغې شهادت په الله دپاره و، د هغې شهادت د هغې د الله په نوم باندې و. دغه شانتې هغې سره چې هغه بایکاټ کو، خوراکونه یې پې بندولو، ډوډۍ پې بندولې، جامې یې ور باندې بندولې. دا په دې خبره باندې جګړه وه چې تاسو ولې دا کلمه ویلې ده، تاسو ولې د رسول الله مرګرتیا کړې ده، تاسو ولې قرآن و سنت منلې دی. نو بیا داسې غریبی او داسې ناچاری وه چې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه شهید شوی دی، او د هغه دپاره چې کوم کفن دی هغه داسې کفن دی چې که سر پې پټی نو خپې ښکاره کېږي او که خپې پټی نو سر ښکاره کېږي. د بدن د پټېدو دپاره پس د شهادت نه هغه کفن هم نیمګړی دی. او نبی صلی الله علیه وسلم د ډیرو جنازو دپاره، د ډیرو صحابه کرامو دپاره هغه
چې په سرو زرو کې د نغاړل دي صحابه کرام، هغه چې د سرو زرو په بکسو کې د کې خودلی دي، داغي مقام داغي مرتبه. او نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې سر طرف ته کفن برابر کې او د خپو طرف باندې واخو اچوي، سرګړی واچوي. دا د اسلام د پاره، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره. او دا بوا په دې کې به د ایمان او د اسلام امتحانات راتلو چې ګوره کله به یو سړی وي لکونه روپۍ در کوم دا قرآن پریدا، لکونه زرګونه روپۍ در کوم، پیسې در کوم، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مرګرتیا پریدا، د دې نه زمونږ طرف ترازا، کور پکشتا، پیسې پکشتا، ساروی پکشتا، زمکه پکشتا. لکه څنګه چې هغه کعب ابن مالکو رضی الله تعالی عنه په یو جهاد کې پنن او په سبا کې پاتې شوی. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه نن زما او سبا زما پاتې شو، مسلمانان واپس رالو، نه دې سړی په دروغه بانه وکړه، نه په دروغو د نبی علیہ السلام نه ځان خلاص کو، نه سنور پالش او چالاکی وکړه، بس پر غلطی منلا. نبی صلی الله علیه وسلم وی دا الله حکم ته انتظار کو چې ستا بارکه دا الله کوم فیصله راشي. الله پاک تبوي چې دې سړی سره مسلمانانو خله باندې کړه، دې سړی سره مسلمانانو د کور هغه بنیانو او نه بند کړو، خبرې وسره بندې کړې، الیک سلیک وسره پرې خودو. ته به وایې چې دا دومره ډېر زور په دې زور ورکولو کې یو خدا وا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ او د مرګرتیا اهمیت ته تخی، د هغې ضرورت ته تخی. دویمه خبره دا ده چې الله د صحابه کرامو مقام دنیا ته ښکاره کو، چې د صحابه کرامو د مقام نه خبر شه چې دا کم خلکو دې سړي سره دا چې کم کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی، دیم دی یو مرګره دوی نورم دی، دی وی چې موږ سره که موږ به سلام په مسلمانانو باندې اچو، په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې بم اچو، نو هغه د سلام جواب به موږ نه اورېدو، موږ به داسې محسوسوله چې د موږ د سلام جواب را نه کو. ولې دا د الله امر ستا او زما دپاره داسې نشته چې یو سړی سلام پتا مسلمان واچي نو ته جواب نه ورکې. ستا او زما دپاره دا نه ده چې دې سړی ګنې مطلب میټینګ د پارټۍ لیټ راغی نو دله دوره زور نه ورکه چې الیک سلیک ورسره پرېږده، یا په تنظیم کې د ځن مثال په کڼاوه باندې کوک شو نو د سره داسې وکړه. نه، د هغې باره کې خو د الله د طرف نه قرآن پاک کې آیاتونه راغلیو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به زه فیصله نشم کولی، د الله فیصلې ته به انتظار کوو. دومره سخته ور باندې راله، دومره سخته، ډېره لویه پریشانی، ډېر لوی غم، خلکو سره لیک سلیک ختم، دوا سلام وسره د خلکو ختم، ډېر لوی امتحان. او په دغه دوران کې د غسان یو باچا دی، شاه غسان، د هغه خط راغی او دا د تکلیف او د امتحان دا دور دی. او کعب ابن مالک هغې خط ته وکتل، خط کې لیکلیو چې مونږ خبر شوي چې تا باندې ډېره لویه سختي ده، مونږ خبر شوي چې ته مسلمانانو دغسې پرېښودې، مونږ ته پته لګېدلې ده چې مسلمانانو تا سره یو قسم له بایکاټ او براعت کړی، راځه زمونږ غېږې له مونږ تاله په خپل وطن کې عهده درکو، عزت درکو، امن درکو، ځای درکو، کور درکو، دیره درکو، راځه زمونږ وطن ته دکې خلکو نه راځه سړیه سیکې. هغه وی په هېڅ نوم خفه شوي، خو دې خط چې دی نو دی خفه کړم او دې ته مې وژړل چې زه دومره کمزور ایمان والا شومه چې زما نه د خلکو دا تمه پیدا شوه چې دی به اوس د نبي علیہ السلام مرګرتیا پرېږدي، دی به اوس ایمان او اسلام پرېږدي، دی به اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محله، د نبی علیہ السلام چم، د نبی علیہ السلام کلی، دی به ګنې دغه پرېږدي. دا څه مشکلات دي؟ وی ما باندې د غرونه راشي، ما باندې د ارسه راشي، ما د الله او د رسول نه اړولی نشي، خو د دې خط راتلو سره ما باندې تکلیف راغی، دی خفه کړم، خط مې تنور ته وویشته او خفه یې کړم، په نورو خبرو نه هم خفه شوي.
خو په دې خبره باندې هغه ډګمګاو نشو کدا مونږ او تاسو نو پرېږده سړیا ورځه پې پیسې ملاویږي کور ملاویږي ښځه ملاویږي ځمکه ملاویږي هر څه ملاویږي روکه دا خلکو نه نو قرآن پاک کې آیت راغی وعلى الثلاثة الذین خلفوا هغه درې کسان چې د هغې معامله رستو شوې وه الله وی ما په مهرباني کړې ده ما په احسان کړی دی درې تنه یو پکې دی او سورت توبه کې آیات راغی د هغې په باره کې په قرآن کې آیت او څو دې ته وی شان د صحابو دې ته وی مقام د صحابي چې د دنیا زور د دنیا لالچ د دنیا اسرار هر څه پې راغلو دباو پې هم راغی توره پې هم راغله نیزه پې هم راغله لالچ پې هم راغی پیسې پې هم راغلی خو د خپلې لارې نه او د خپل مقصد نه هغې اړولې نه و دا خبرې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې هم وی هغې ورته وی چې که ودونه وی چې دله کوو که پیسې غواړې دله درکوو دوره به دله درکو چې ستا به په پشتونو تر نوسو پورې تر کړوسو پورې بیا د کار روزګار ضرورت نه که باچایي غواړې نو تاج د باچایۍ به ستا په سر باندې سباله پروتي او په تخت باندې به ته ناستې نبي علیه الصلاة والسلام تره پسې جرګه راله تره ته یې وی چې دار واره دی پوه کا دی چې څه وی دا ډېر قیمتي آفر دا ډېر قیمتي پیشکش و دی باندې لوی خلک خویږي دی باندې لوی مرتبه والا خلک پیسو ته څوک ټینګېږي زه به ډېر مونځګزار یم په دې جانماز به مې تاسو له 40 کاله مونځونه درکړي خو غلې غوندې ما لرې یو سړی 1 کروڑ روپۍ د دې جومات راکړي چې دا د دې جومات امانت دی یقینو که ټېله کړې به مې غرب به مې وله ورکړي بلا مولان امامان اجیان تبلیغیان وختونو والا خلک ګیرو والا خلک چې داسې اسانې غوندې پیسې وله راشي لوی خلک به راته وښیمه لوی خلک چې دی نو هغه پکې غربتې وباسي چې داسې غوندې پیسې د یتیمانانو دا خو لکه وي د مړي په خېټه چې پرتي خلک وی دا لکه چې د مړي په خېټه باندې پرتي لیکن صحابه کرام هغه خلکو چې هغې وی نه ولې نبي علیه الصلاة والسلام خپل کاکا ته جواب کو وی کاکا جي دا خبرې پرېږده راځي چې څه وی داسې خبره ته کوم که دا انور راکوز کې او مال یې په دې یو لاس کې کیدي او دا سپوږمۍ راکوزه کې او مال یې په دې بل لاس کې کیدي او ما ته وی چې دا خبرې مه کوه د قرآن دا اواز مه لګوه د قرآن دا تبلیغ مه کوه د الله د وحدانیت دا چغه مه وهه نو کاکاجي په کلاره کښېنه په دې یې نه پرېږدم نو په دې چې داړو څوک کولی نه شي داړو پاسبل دنه چې داسې دې څوک وکړي نو هغې نبي علیه الصلاة والسلام لیدلی و چې د هغه دغه هغې نبی علیه الصلاة والسلام تر هغه خلکو ته وی خانې ځئ جرګه واپس او دته یې وی چې څه کې ته هغه کوه زه ستا تریم یم په کوپر کې یم ایمان نه راوړم پیغمبري نه منم نبوت دی نه منم اسلام دی نه منم د خپل پلار نیکه په زوړ دین باندې یم خو پښتو غیرت راکې شته که تا ته دې څه ووایي چې زه ژوندی یم او ستا ویښته دې زمانه کوک نو دا ته او دا زه اوري وی والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفینا وی دماره پر رب قسمی الله منو پر رب مې دې قسمی ته د سوچ به ما باندې خورې نه راړولي او زه د خاورو لاندې دفن شوی نه یم تر هغې پورې که دوی ټول را یو ځای شي که نه ستا ویښته ته نقصان نه رسولی دا د ابوطالب بابا خبره وه بعضې سړی دی چې هغه کې غیرت وي که کفر کي نو غیرت وي که نه اوس ابولهب نو هغه کې غیرت هم داسې نه و که نه کنې لکه ستا خو ورواره دی دا نبي علیه الصلاة والسلام ته خو ملګرتیا وکړه تی خو په سر لاس کېده که نور څه نه کوې نو لکه د ابوطالب بابا په شانتې ودرېږه خلکو ته خبره وکړه چې دا زما وینه ده په ده گزار په ما گزار دی د ده عزت زما عزت دی د ده نقصان او تاوان زما تاوان دی چې خلکو بایکاټ کو نو ابولهب کاکا پکې نه کو او ابوطالب نبی علیه السلام سره یو ځای تلی و چې بهی ته د کلي نه وځې ته غر ته ځې تا سره بایکاټ کوي ما سره به یې سر کې کړي زه یې ملګری یم اګوره ایمان یې نه راوړو وی دغه ایمان والا خبره کې نه یم د زوړ هغه د پلار نیکه په لار باندې به یمه صحیح ده خو
دا زما پښتو ده او دا زما غیرت دی. نو صحابه کرام اکه خلکو چې هغې نبي صلی الله علیه وسلم په داسې حالاتو باندې لیدلی چې دې آفرونو دې پیشکشونو د نبي علیه الصلاة والسلام قدمونه جړه کولې نه و، هغه یې لمسولې نه و، دې پیسو غاړې ته هغه مخه نه وه کړې. نو صحابه کرام د نبي علیه السلام سره دومره مینه او یقین وکړه چې د الله د نبي په طبیعت په پوه شو. یو سړی راغلی و نو رنګین غوندې څادرې په سر و. په دې زمانه کې هم اوس د هلکانو دا څادرې مادرې په سرې کړي د جینکو په شانو. کله هلکانو جامې جوړې کړي د جینکو جامې. د نبی علیه السلام به دا نه وه خوښه. نبی علیه السلام غیرتي و، هلک نر او بادر او غیرتي خوښ و. د نبی علیه السلام دا هلک دا غاړې ته دا علاکټې پاکټې دا به نه وي خوښې. دا سر ته ټیکې او شاته ریبن واچوه او لاس ته تارې دا واچوه او بنګړي واچوه، سرڼې داسې پرېږده او برېت ورسره لر کوه، ږیره ورسره لر کوه، د ملکو پوډر ولګوه، سرخي ولګوه او د ملکو پته پکې نه لګي چې لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. د نبی علیه الصلاة والسلام نرتوب بادرتوب غیرت خوښو. هغه صحابي چې کوم دی د هغه څادر د زنانو غوندې و، رنګ یې داسې غوندې لګېده. نبی علیه السلام به یاره داسې دي سی ورته ونه وي چې نبی علیه السلام مخامخ چاته نه زورنه کوله، نه څوک خفه کو، د یو سړي د زړه به یې دومره خیال ساتو، حیا به یې کوله، ډېر حیادار و. هغه صحابي د نبی علیه السلام په طبیعت پوه شو، کور ته راغی او هغه څادر یې تنور ته وویشتو، هغه خرڅولی هم شو، هغه بل چاله ورکولی هم شو، هغه زنانو ته حواله کولی هم شو، هغه پیسې کولی هم شو. خو هغه وی چې نه، کم څیز باندې نبی علیه السلام نه دی خوشحاله شوی، بل چاله سله ورکم، په مخ یې تنور ته وویشتو. یو ګوتما چولی یو تن صحابي ړومبی دور کله سړي ته پته نه د سرو زرو ګوتما وه. د سرو زرو ګوتما خو د نارینهو دپاره مانځه کې هم ټیک نه ده او د مانځه نه بهر هم ټیک نه ده. بعضې خلک استعمالي چې مانځه ته ودرېږي نو کته یې کیري، یا ګړی د سرو زرو یا ګوتمه د سرو زرو یا بنګړې د سرو زرو. نه، د نارینهو دپاره دا څیزونه غلط دي، دا استعمالول حرام دي. هغه صحابي د سرو زرو ګوتما چولې وه. نبی علیه الصلاة والسلام به چې دا خو ټیک نه ده، هغه جوړ په هغه ساعت که نه، نه پکې منټ تېروه نه پکې ګنټه تېروه، د ویسته او داسې وغورځوله. بیا نبی علیه السلام کور ته لاړو، ملګرو ورته وی دا راواله. هغه وی دا درته چا ویلي دي چې راواله؟ چې نبی علیه السلام پې خفه شو او وی دا نه دی ټیکو، نو زه به لا څوک یم چې زه به بیا رالمه؟ دا ما غورځولې ده. یو تن راغلی و صحابي و، نبی علیه الصلاة والسلام چې ولیدو دا لنګ دا پرتوګ د هغه ښکته د پټاکونو نه ښکته و، دا ویښتې ډېر لوی لوی و، ویښتې ډېر لوی لوی و. نبی علیه الصلاة والسلام به یاره ښه سړی دی، دا پلانې ښه سړی دی، خو دا لنګ یو پرتوګ نه ښکته د پرتوګ یې ښکته د پټاکونو نه راښکې شي، دا ویښتې ډېر ګډوډ دي. هغه چې خبره واورېده نو نه درنګ و نه ساتو، کور ته لاړو او په کینچې باندې ویښته هم ټول والي و په ادرنګ، او هغه لنګ چې و نو هغه یې جوړ په کینچې باندې ګیر چاپېره والي او پنسۍ هم والي وي. دا د صحابو د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه وه. دا د صحابو د نبی علیه الصلاة والسلام سره وفا وه. او دا د صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو قسم لا مرګرتیا وه چې د هغه تندي ته به یې کاته مشر چې دی ستا استاد دی که ستا پلار دی چې تر هغه په تندي باندې پوهېږي چې دی په دې خبره باندې خفه دی، او نوجوان هغه کار خو مه کوه که نه. صحابو د نبی علیہ السلام مخ ته کاتو، د نبی علیہ السلام تندی ته کاتو، د نبی علیہ السلام طبیعت ته کاتو. نو که یو غلط کار ته کې او ستا پلار په هغې باندې ناراضه ری، لکه مثال ته نشه کې، مثال ته سیګرټس کې، مثال ته نسوار اچې، مثال ته هغه گیم کې پبجي کې، مثال ته موبایل د بې ضرورته بار بار استعمالې، ستا پلار په هغې باندې ناراضه ری، ستا مور په هغې باندې ناراضه را، نو ستا پلار او ستا مور ستا دپاره د دې موبایل نه او د دې موبایل د پلار نه هم زیات قیمتي دي. مور او پلار بیا نه میلاویږي. زه وایم دا هغه شخصیات دي چې خانه کعبې ته هسې ګوره نو ثواب دی.
مور پلار ته اسې ګوره نو ثواب دی. دا غوړېدلې قرآن دی، دې ته خلک وي اسې ګوره داسې هم به د الله اجر درکوي چې په دې نیت ورته ته ګورې چې دا زما د رب کتاب دی. خلک وي په تلاوت کې ثواب نشته. ولې نشته؟ په تلاوت کې هم ثواب دی. دا تلاوت خو د ترجمې دپاره د یادولو دپاره ایره ده چې تا ریډنګ نه زده کړې، تا الفاظ نه دي زده کړي، نو ته به ترجمه کوم ځای زده کړې؟ تلاوت کې ثواب دی. نو زه مور پلار خو هغه دي چې د مور پلار خالی مخ ته ګوره، الله دله اجر درکوي. او ستا مور پلار ستا په پبجي باندې خفه دي، هغه پبجي چې تاله وخت خرابوي، هغه پبجي گیم چې تاله صحت خرابوي، هغه پبجي گیم چې تاله دولت خرابوي، هغه چې تاله تعلیم خرابوي، هغه پبجي گیم دی چې هغې ته لغو وي. او قرآن ویلی دی والذین هم عن اللغو معرضون. مسلمان صفت بدایي چې دی به لغوه فضولو بې مطلبه کارونه چې دی دا به نه کوي. دغه پبجي هم لغوه ده، دا هم بې مطلبه څیز دی. قرآن شپږم آیت د سورت لقمان کې ویلی دی چې بېشک هغه کسان چې هغوی اخلي یشترونه، اخلي هغوی په پیسو باندې پیسې ور باندې لګوي، په څه باندې؟ لهو الحدیث، بې مطلبه خبرې، بې پیدې څیزونه اخلي او غلط څیزونه. دا د مسلمان صفت وی نه دی چې په دې بې مطلبه څیزونو باندې. لقمان حکیم ته چاوي وی لویه مرتبه راته میلاو ده، چې دا مرتبه راته په څه میلاو ده؟ لقمان ورته وی یو خو دروغ نه ویم، ریښه ویمه. دویم خپل امانت ذمہداری چې کم دنو په ایماندارۍ باندې کومه، په خپل ډیوټي خپل ذمہداری په هغې کې خیانت نه کومه، امانت دی را سره. او دریم دا دی چې بې مطلبه کارونه نه کوم، ترک د ما لا یعنی ورته وایي. یعنې دا کارونه چې دي لقمان صاحب وایي ما ته پې الله مقام راکړو، مرتبه یې راکړه. نو چې مور پلار پې بیا خفه دي او تا ته وایي چې دا پبجي مه کوه، دا موبایل کې دا مه کوه، نو یې لکه الله به درنه خفه شي. نو ولې الله خفه کوي؟ صحابي راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته وی زما د مور او پلار کم حقونه دي، زما د مور او پلار په ما باندې هغه ما سره لږ وخت دی، ما ته په لږو ټکو کې ووایه، ډېر وخت را سره نشته چې زه کښېنم. بعضې سړی دی چې هغه بیزي لایف والا سړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی هما جنتک و نارک، دا ستا مور او پلار چې دي دا ستا دپاره جنت هم دی او جهنم هم دی. هغه جنت چې ته ورپسې ګرځې هغه ستا د مور د قدمونو د لاندې دی. الجنتو تحت اقدام الامهات، جنت د مور د قدمونو د لاندې دی. نو د مور خبره دا اومنه، دا پبجي وغیره د پلار خبره اومنه، دا مه کوه. صحابه کرامو د نبی علیه الصلاة والسلام تندي ته کاته او دا د نبی علیه الصلاة والسلام پرورش و تربیتو. زویم په دې زمانه کې هر کار شته، خو هغسې معاملات چې څنګه صحابه کرامو معاملات د نبی علیه السلام نه زده کړي وو، هغه شانتې معاملات او هغه شانتې لین دین نشته. په دې زمانه کې حجونه شته، خو د رسول الله معاملات نشته. په دې زمانه کې عمرې شته، خلک بار بار ځي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم معاملات او لین دین نشته. په دې زمانه کې ګیرې اوږدې شته، تسبیح شته، تبلیغ شته، ملا شته، حاجي شته، او لوی خلک چې ځان ته څه وایي عبادت ګزار شته، د شپې پاسېدو والا خلک شته، تهجد ګزار شته، نوافل پړنے والا شته، ملا شته، مفتی شته، قاضي شته، شیخ شته، شیخ القرآن شته، امام شته. لیکن د نبی علیه الصلاة والسلام معاملاتو والا چې هغه شان په معاملاتو په لین دین ځان برابر کی، هغې خلکو پسې په دې سترګو کاڼه شي، ړوند به شي ورپسې. عبدالله ابن عمر د عمر رضی الله تعالی عنه زویر معاملاتو ته ګوره، هغه داسې بار وته و، بار یو سړی دی پردی غلام دی، ګوره وته په دې غریبو خلکو کې دا بیمانۍ ډېري، خو دا د هغه زمانې غریب دی چې پردی غلام هم دی، شپنکې هم دی، پردی بیزې سړی. عبدالله ابن عمر ول آواز ورکړه ملګرو ته وی ډوډۍ تیاره ده، دې کس ته ووایه چې راشي موږ سره ډوډۍ وخوري. هغې د غریب نه کرکه نه کوله، هغه ورته عذر پیش کړه چې جي د ډوډۍ نه خورم، زما روژه ده. وی زه ښه ده. بیا ورته وی چې دا تا سره بیزې کمې دي، دا خو د شمار نه اپله دي، په سوونو
په زرګونو به دا بیزي تا سره یو کار وکړه موږ له پکې یو بیزه را خرڅه کړه یاره له اسې راکړه تاله به رو جماعت له غوښه درکو او پیسې به دله هم درکو هغه ورته وایي دا بیزې زما نه دي زه مالک نه یمه زه شپنکۍ یمه زه بیزه خرڅولی نه شم زه بیزه چاله ورکولی نه شم د تاسو له چیلۍ درکولی نه شم هغه ورته وایي ګوره مالک کم دی دا خو شاړه وتاړه ده ادا په سونو بیزې دي تاله به پیسې هم درکو موږ سره ملګرتیا هم وکړي او پیسې به هم والې او غوښه به هم والې راځه یو بیزه موږ له هغه داسې روان شوي یاره جي که مالک دلته نشته نو فأین الله فأین الله فأین الله داسې روان شو اذان سره به وي ولې الله نشته ولې الله نشته ولې الله نشته دا د هغه سړي معاملاتو خو بیا د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه غیرت ته ګوره راغی او په مدینه کې پته ولګوله دا د چا غلام دی دا د پلانکي غلام دی دوره پیسې باندې مال راکا چې څومره هغه وختې ولې ورکړې غلام ته یې د غلامۍ نه به ازادې غلامي ستا ختم ته اصیل او ته ازادې ته د غلامۍ نه د بیزو څومره قیمت دی کاکا بیزې دوره لکونه روپۍ وې دا پیسې کاکا والا او غلام ته وی دا بیزې ستا شو پس د دې نه به ځان لساره دې ته وی آنسټي از د بیسټ پالیسي دې ته وی ایمانداري دا معاملات زه دا یادوم دا معاملات په کوم ځای پیدا کی د صحابه کرامو دا معاملات د نبی علیہ السلام دا معاملات دا به کوم ځای کې پیدا کی او چا سره به پیدا کی دغه شیخانو کې دغه دیندار خلکو کې به پیدا کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګرو ته وی د بخاری شریف خبره ده د مسلم شریف خبره ده او د رسول الله فرمان دی هغه خبره کومه کیسه نه وایم او ای خبره نه کومه خوبونه موبونه نه بیانومه د محمد رسول الله پاک خبره کومه چې منکر په اعتراض کولی نشي چې منکر په اعتراض کولی نشي دا خبره د رسول د بی غباره عبدالرحمن بابا خو وی دا د شعر د رحمانه که اعجاز هغه شعر داسې ویلو کنه خو زه دې له راولم چې منکر په اعتراض کولی نشي دا خبره د رسول د بی غباره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاکه خبره ده چې وی پخوا یو وخت کې یو سړي په بل باندې ځمکه خرڅه کړه چې ځمکه چا واغسته پیسې خو ورکړې د ځمکې خاوند له هغه لګیا او کوشش یې کو ځان له ځمکه جوړوله سموله او دې کې په هغې کې سره راووته خزانه راووته سره دي خو دوره سره دا سوره چې زما او ستا په زړه کې ارمان دی چې سم دوره د سرو یو کاڼی وي سم یو 2 کیلو سره وي نو هغه سړي چې پکې سره ومونته که نه چا چې ځمکه اغوستې وه سره یې راواغسته او چې چا نه ځمکه اغوستې وه هغه ته یې وي خذ ذهبکه والا کاکا دا خپل سره دی انما اشتریتو بیشک ما خو ستان اغستی وا انما اشتریتو منک الارض ما ځمکه اغستی وا ما ستان سره نو اغستی کاکا دا ستا په ځمکه کې دا سره راوتي دا والا دا معاملات په کوم ځای پیدا کی هغه ورته وی نرور دې کې نیما وی انما بعتک الارض وما فیها ما پتا باندې ځمکه هم خرڅه کړې وه او په ځمکه کې چې څه وو په هغه ځمکه کې که ونه وه که غنه وه که چتۍ وه که هر څه شی چې و دا ګټه دا لوټه دا هر څه ستا وه دا زمانه ده وګوره معاملاتو ته اوس زمونږ ځمکې راشه د مار په شانتې پولې دي د پښتنو د مار په شان کږې وږې دا داسې دي نه دا زما بابا او دا ستا بابا دا زما نیکه او ستا نیکه په رمبي باندې یو خوا بل خوا ګروا نو په 1340 کاله کې هغې دا چل کړی دی اوس مونږ ورپسې روان یو نبی علیه الصلاة والسلام وی د دواړو معامله دریم تن له فیصلې له وړه جګړه وه یو وی چې دا سره ستا دي بل وی نه دا سره ستا دي نو چې دریم تن له رالو هغه وی بس زه دله فیصله کومه د دریم ګړی ما یو ته یې وي ستا واړه دا ګشتې بل ته یې وي تاسو ماشومانو یو وی ماله الله کې یو لور راکړې را دغه لور مې ده هغه بل وی زما زوی دی ورته یې وی بس داسې کار دی چې دا ستا لور د ده دې زوی ته به واده شي دلی په نکاح ورکه او دا سره چې کوم دي که نه دا به د دې دپاره صدقه شي ستاسو د ټولو د طرف نه او خیرات به شي د الله په نامې رشته یې وله وکړه دا معاملات به کوم ځای کې پیدا کړي
دا لین دین به کوم ځای کې پیدا کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وروسته صحابي دی او ابو بکر رضی الله تعالی عنه دی، عمر رضی الله تعالی عنه دی، د مسلمانانو باچایی کوي، خو د هغې دیاړي، د هغې پیسې، د هغې تنخواه نه ګیس پرېږدی نه بجلي پرېږده، نه ورته مثال څه بل څه ټیکسونه شته، نه څه بل څه پیسې د یوې د بلې آمدن شته، بلکې دا یو مزدور چې کومه دیاړي ده نن سبا چې شپږ اته سوه روپۍ څنګه دیاړي ده دقه شان دیاړي د امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا دیاړي وه، دا د هغې مزدوري وه، خو په دې دیاړۍ کې به هغې څه کولو؟ د ورځې هم کار دی او کار دی، او عمر صاحب به د شپې د مدینې د کوڅو څوکیداري هم کوله. دا دیاړي د ورکه چې دیاړي حلاله کي، ته دیاړي کې ته خو کټۍ رټي کې، دیاړۍ کې ته اتیا پوټه کار کې، او چې کله ټیکه دله درکړي نو 350 پوټه کار کې. ستا دیاړي ده پرېږده مړه، ته وایې دا هغه ته په خپله ما کې هم ایمانداري نشته، تا کې هم ایمانداري نشته. معاملات د نبی علیه الصلاۃ والسلام مونږ سره برابر نه دي، مونږ هسې کیسې ځوتو. او عمر رضی الله تعالی عنه به د شپې د مدینې په کوڅو کې ګرځېده، که جومات کې به هسې یو سړی ناست و ملاست و خبرې به یې کولې، کاکا کور ته ځان رسوه، کور ته وده کېدو وخت د پس د ماسخوتن نه جماعت کې اسې مې ساري کې عبادت کې کوا، که تلاوت کې کوا، که ذکر کې کوا، خو اسې ناسته خبرې که لار کې به یې څوک لیدو په کوڅه کې به ګرځېده، دوه تنه هغه د ډپه باندې به ناستو، خبرې به یې کولې، کوړه به یې پرې اوچته کړه، غرب به یې تیسته، کور ته ځان رسوه، پس د ماسخوتن د مانځه نه به یې سارېږي یو ځای بل ځای نه چې د تهجد مانځله پاسئ. دا د شپې دیاړي ورسره هم کوله. یو ځل په سخته ګرمۍ کې د عربو په انور کې 2 خانې راکابو کړي وو، هغه چې ته د ورشو سرکاري نه تښتېدلي وو، صحابي راغی ورته یې وی عمر صاحب تا دا 2 خان کابو کړه، ډېر په ګرانه اوښ کابو کول چې وتریږي ویریږي. وی یاره دا خو د مسلمانانو د ورشو نه تښتېدلي وو، دا زما ډیوټي ده. وی دې پسې به د نوکر رالیږلی و، خادم چې ته، هغه ورته وی ای الخادم اخدم مني، د عمر نه لوی نوکر شته، لوی مزدور شته؟ عمر د ټولو نوکر دی، د ټولو مزدور دی. او چې کله ابوبکر رضی الله تعالی عنه وفات کېده نو لور ته وی لور ووره زمانه پس چې ما کومه مزدوري اخیستې ده، که کال مې خلافت کړی او که نیم، هغه دیاړي چې کوم ده که نه، هغه واپس د مسلمانانو په خزانه کې به جمع کوي. او دا 3 څیزونه ما سره د سرکاري خزانې دي، یو کنډول دی، یو صادر دی، یو بالښت دی. نو د دې نه ما فایده اخیستې ده، دا ما استعمال کړي دي، خو فاذا متو کله چې زه مړ شم، امیر المؤمنین وی زه وفات شم د ما نه ساوځي، نو لور لومبی کار به ستا دای د مسلمانانو خزانې ته عمر ته به دا حواله کوې، فردودیه الی عمر، چې دا د سرکاري خزانې مال دی. دا معاملات به کم شیخ کې او کم مولا کې، کم قاضي کې، کم اجي کې، کم مفتی کې، کم انسان کې پیدا کې. زه وایم ضرورت ته ډېرې منځګزار بلا شي دي، اجیان بلا شي دي، عمرو والا بلا شي دي. مالا پکار دی معاملات د رسول الله صلی الله علیه وسلم، لین دین والا، کاروبار والا، هغه شان د یوې ژبې ایماندار خلک، سچ خلک، حق خلک. نو ته ورته بیا ګوره چې ستا او زما دعا قبلیږي او که نه قبلیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.